السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ول قدرمن لیدونکو ته وایم، قدرمن لیدونکو اوریدونکو که خیر وي سیاسی چاره ششنوین که مرغوښتی دی دله به میک پښتنې کې دی به میک پښتنې ته ځو بیایي چې په خیس کې څه روان دي باید څه وشي حال یار یې څومره مثبت کورینه شوي څومره منفي دي دا به میگی د ششنوین کی نه که خیر پښتنې کی ششنوین کای صاحب اول خود تو ته خراغلاست وایم چې روغله میگ بالا نه دو منه قربان دي شم خدای دې ژوندای لره عمر دې وکړه مننه کوم ششنوین کی صاحب کچره ته درته وایي تو په خپل نظر ته دا زنه ټکه درون دي دا کورینه روان کړي دي خو دوا درې کولا یو کور که خیر وي واخس نه ونسی کورتس کنه یو خلک ته مشکلات ویل یار باندې بلکه خیری لړکی خلک امید دا وی چې وطن لړکی خلا پیدا کو خدا چاره پټا په ویلوړې دي ته په کوم نظر و تا کس چې دای لت یې صدا چې دا کور نه پکو خبريال صاحب تا خو ډېری لتونه لري یو لتی دا کاږي دا شي چې د سړی په ډېر کورونه نیولې وي چې دا شي 15 شپږ نور پروژې یاني ولي په هغه نه کور کیو او بل دا چې دای واټی کان نه دو چې دای نسی او څه زیاده خرڅ شوی ټیکاوی اکثره وخت زنه وختو کې دا سیا کې دا شي چې دا ټیکا دای څل سن نه ولی وی سړی ته پیسې رسیدلې وی یا خړلې وی یا داری وی چې سړی ته رسیدلې نه وی دته ویر کړي نه وی نو مجبور ده چې کوری وزن ټیکیو په بازو مو واردو کې بیا دا چې دا شي چې خپل ټیکا دور ته تستون ته پیدا شي سړی سره ورک شي ځان ډپره وشا کور پټا په ودرې کې خلکو ته مشکل ویو ستونزې پیدا کړی ویو کله کله د چرواکي اته نه بیغاور شي پښتنه تی نه کینا چې وړوټی کا دورات وته خدامو دا کور در کړه دی کور غام ویل نه کې زر دا کور خلاص کا پورا وخت می چې در کړه دی وخت سره خلاص کا چې دا خلکو مشکل حل شي او بروبار شي د دې خلاب بروبار شي خدا نه غړای دي چې زنه ټیکا درومي کی خبريال صاحب وشه په واجه دا کور ورسته پتی کیږي مننه کوم ششنوین کای صاحب یا حال یار وی چې شوی سړای باید څو کوټه کا درور ومسی قربان کو سړای کاډا و کوی خسنه حال یار وی چې شوی حال یار ډیر اسونه د خبريال صاحب تا څورګه کله چې هغه څوک چې دا کور کوم شرکت والا تاسو پوری شرکت والا نه شي دا تاکید وشي دا ټینګار پوښي چې کور با جلر تخلصوي کیفیت به خوي په خپل وخت به خلصوي که خلوص دي نکړو هر څه د ایمان زلوړ دي پیسې د ایمان زلوړ دي کور په پنیاغاز نه پتی کیږي یغه پیسې دي ختم کیږي زای بل چاته ور کوم هیڅ مشکل نشته بس خدای ته وکړو چې دا غاس کور ته چرواکی ته زنه وکړو چې ټکا دور سای چې کور مې در کړای خو خلوص یې کا مننه کما ششنوین کای صاحب یې بل پښتنه ترڅم د خیس په خار کې د زنه خلک دا په پیاده رو کې نه درېمي دی سړک په منځ کې که خیر وي راونی په تلیفونه کاغه دا څه علته سړک خوند ورکوي څه بل مشکل دي دا څرګې یاره زه فکر کوم دی د کندرونو کریا ډېره زیاته ده ځکه چې دا پیاده رو بیا دی ته په کریا کې ویرسوب کړی ویر کړی بیا ویتلې بي چې دې نه استفاده وکړه خو یعنې داسې وایي چې پیاده رو کنه نو چې یوه دي ګونه 100,000 40,000 افغانۍ کریا وي نو تانی مطمئن اوسېږه چې د پیاده رو یا په کریا کې ویرسوب کړه ده کله چې ویرسوب کړه ده هغه د کندوره جز مجبور ده بل څه کې پښتانه نه دي نه کی چې ویلې دي په د پیاده رو کې د لوښي کودي یخې دي در لري که که نه و دې خدای دوستای توی لوسه خلک سړک په منځ کې روان دي موټر رانونه سیکي نه تې نه لرې کېږي چې وي ته وایه چې وره دی پیاده رو کې څالوسي دي ته چې پیاده رو کې ټول بند کړه ده نو زه خو مجبور یم چې نه رښتیا دغسې وایي یو وخت په عید کې مې سامان خوست ولمې او ټپی واسکټو ته ور فکر شو یله کیس په دګې که وخته ما دا کړه امبوس را خاکه شوه به چې یې وړل مو ته شم غال نه یم نه وړل که خاک شم رښتیا پیاده روینه یې سره بند کړي دي ایلم دغه مسئول چرواکی چې د پیاده روي نه د کندرونه باندې د کلي ور داسې کوي که نیمه ټر ته نه وچاوی ډېر غریبون دي دې ته داسې څه ور کوي مننه روبه شما به بل پښتنې ته نن سبا خو د عجونه موسم د عجونه راوندي تو څه فکر لرئ ششنوین کای صاحب چې دا زنه خلک په دا ګلونه د ډېر مصرف وکړو دا مصرف دا وکړو که نه دای وکړو دغه څه خبریا صاحب ډېرې ښکلې پښتنې ته دي توجه شوي دو په اصطلاح پام شوه دي دوی ته زه داسې فکر کوم دا خلک که څه هم دا ډېره ژوره سیاسي موضوع ده زه کیدای شي دې ته مې فکر راوي ونه رسېږي خو یوه سطحي به ته پار تېر شم
زه د خلکو نه هیله داغه لرم چې وا خلکو د ګل هېڅ فایده نه لري چې چاته یې ویرې که ویرې پیلې چاینک ویره چې په هغه ورېځو کې استفاده نه وکړي خلکو ته چای مړی پکې روبسي ګوره ویره ګوړه ویره چای ویره غوړه ټیم ویره ته په اصطلاح دا شیان ویره چې د سړي ته فایده ورسېږي ګل به څه پیدا خو درې ورځې یخه وي چې ګاډ دې وایي نوری په ورسې سپیکوي خپله چای په پوښوي دا خو بل مشکل مننه کوم شیشنوینکی صاحب ډېر ښکلي زه بینویتویای قدرمن لیدونکي اوریدونکي باید یې دنه که خیر ګټه واخلي روبه شمه اخري پوښتنه دو دغه دوخانه ولکه د خلک داسې شکایت کو چې د څومره دویی چې وساره دي د بکیفیت وي کیفیت یې په ځینې وي خیر کا ټیمپو وي خو کیفیت نه لري دا څه مسله ده دا څه د حال یار یې دغه څه شاید خبریال صاحب دا خو ډېرې پیچلې خبرې نه غوښتي دي یو خو دا خبره ده چې 300 روپۍ قیمت په لیکلی وي روغلې په 100 روپۍ وي دی ده 300 روپۍ کې ګټي دا ځنو خلکو کې دا مشکل کې دي البته ټولو کې نه دي ځنو کې د بې کیفیته کمپنۍ سره ټیکا کړي دو چې تبلیغي وخت سی وبویې چې داسې دوی دو چې د خارج په سویا په اصطلاح خارج خو خیر د نږدې ګوندي ملک ما خارج ده خو دا چې چېرته بې کیفیته شای په موږ نه اړوي خو موږ یې بهترین د بې کیفیته توکو بازار یو خو موږ بل مشکل دا دی چې لابراتوار نه لرو چې د دوی پکې چیک شي که ګوړبایت نه جوړ شي بیا چاته پاته نه لګېږي چې د دوی په وخت تېره دو یا خروپه شوي دو هیله مې دغه ده چې سړی خپل احساس نه خپل افغاني غرور نه کور وخلي په دا کې موږ که چېرته غلا وکړو حرومه دو که شوکه وکړو حرومه دو که زوږ غلط کړو حروم دی هېڅ فرق نه سره لري نو کله چې سړی د چا په ژوند نه لیبه وایي هغې نه دا ښه دو چې لوړ شي لیار کې څوک وشي کوي یې نه پیسې پیدا کړي دې هېڅ فرق نشته سره او مشکل ځکه جوړ شوی دی چې موږ دوی لابراتوار نه لرو چې چیکې کو څوک یې داسې دقیقه پلټنه نه کړي چې چیکې البته چې ولوی نیسي دواخانات نه بند کړي بیا یې تخلص نه کړي خو یو ته مشکل دا دی چې واورز وایي چې اشعار د شفخانه ولابسه وځي د زنه وکیلونه هغې سره وي مشرونه هغې سره وي میک پولیس ورڼا تنګوي چې میک ته بغلته بیا څه ووایي چې کله دوخانه ور بند کړو که ایسته بیا خلوصوي مشکل دولته دي که نه چې کله دواخاناوې نه بند کړي بیا نو زنه وکیلون څه دي بیا دغسې اتمې ولاکه ډېر ګرام وي بیا ځان بې ته وایي چې وي تخلصه که دواخانه کوي تخلصوي نه دی خپله د چرواکو ته مشکل بیا جوړوي دا وکیلون بس خو په سایتاما که مشکل شته ځکه چې د یوه پیره دغه لابراتوار ورته یایي که څه کې ماشین دی څه شی دی څه بالو خو چې دا دوایي په چیک کېږي باید دغه دی رووري چیک شي که چېرې دی پسې وځي یا چیکوي یا خو چې په صحیح توګه چا خلته چې چیکو چې په دا کې د دمره مواد شته دمره نشته خالي ورته وایي چې په 2014 کال کې جوړه د 2 کاله ټیم کې شته نوله مانسته نوی ور خبر چې څومره زیر کده مننه د ناکمه که خیر وي شیشنوینکی صاحب چا زیر شوې پوښتنې ته د ځواب ووایه تکلیف وبخښه ډېره مننه ژوندی ده وي عمر دې اوږد شه خدای دې عزت وکړه لوړم خدای په امان مننه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي میز یې د غځې پیر او بیا چې زه ګل بشر خان سره د داسې یوه بل شیشنوینکي تو څه ته حاضرېږم یغه پیرم په لویو مهربانه خدای سپارم